د جومات ملا زما د ښځې باره کې داسې خبره وکړله، زه ډېر تېزۍ سره کور ته میزان ورسولو. ما چې خپله ښځه په داسې حال کې سي کړله، نو زما د پښو نه ځمکه وتښتېدله. زه به هر سحر د جمعې دپاره جومات ته تللمه. یوه ورځ چې په ما ناوخته شولو او دویم رکعت له میزان ورسولو، نو دغه ملا ماته دا خبره وکړله: زما ښځه چې ډېره زیاته نیک عمله وه او ډېره ما سره مخلصه وه، نو زه به یې هر سحر د لمانځه دپاره جومات ته لېږلمه. دغه ورځ باندې خو خپلې ښځې زه راپاڅولم او راته یې وویل چې مانځه له ځان ورسوه، جمعه درنه قضا کېږي. کله چې زه جومات ته ورسېدلمه، یو رکعت رانه تللی و او دویم رکعت باندې زه ودرېدلمه. چې کله سلام واوښتلو او جمعه وشوله، لمونځ مې وکړو، نو ملا زما خواته راغلی او زما د ښځې نوم یې راته واخیستلو: تا ته څنګه پته؟ نو ملا قسم وخوړو چې بېګا شپه مې خوب لیدلی دی او په هغه خوب کې د اولني صف څومره کسان چې دي ټول په جنت کې ول، او په دې کې یوه ښځه هم وه چې هغه دغه نوم راته واخیست او وی ویل چې زه د پلانکي ښځه یم. د دغه خبر اورېدو سره زه ډېر تېزۍ سره خپل کور ته راغلم چې دغه خوشخبري خپلې ښځې ته واوروم. خو چې کله ما کور ته ور دننه شوم، نو خپله ښځه مې سي کړله. هغه خپل خالق سره ملاو شوې وه، یعنې د دې دنیا نه یې رخصتي شوې وه. نو کتونکو، د ویډیو جوړولو مقصد مو دا دی چې سهار کې خلک اکثر لمانځه له ځان په وخت نشي پاڅولی او د 10 منټو او 15 منټو خوند کې داسې لاړ شي چې لمونځ هم ترې قضا شي. نو الله تعالی دې وکړي چې موږ ټول لمونځګزاره جوړ کړي او د جمعې والام جوړ کړي. په دغه واقعه کې ډېر لوی سبق پروت و، ځکه مې درسره شریکه کړله. که ویډیو مو خوښ شوي وي، ویډیو لایک کړئ.